په پاکستان کې د 50 ملکونو سمندري ځواکونو په بحر عرب کې ګډ مشکونه پیل کړي دي. د مشکونو کې د پاکستان ترڅنګ امریکا، چین، ناټو او ځینې نور ملکونه شامل دي. د څلور ورځني امن مشکونو پیل د فروری په 10 د کراچۍ په ډاکیاټ کې شوی. हम सब पीस के लिए मुत्तहद हैं. موږ ټول د امن لپاره یو او هغه خطرونه چې په سمندر کې د ټولو قومونو لپاره یو شان شتون لري د هغې د مخنیوي لپاره دلته یوځای شوي یو او هڅې کوو چې سمندر خوندي کړو او کلاري وي پکې. په یاد مشکونو کې سمندري بیړۍ، هلیکاپټرې او ګڼ شمیر کې ځواکونه برخه اخلي چې مقصد یې سمندري لارې د هر ډول پیښو څخه خوندي ساتل دي. We are always working for peace. مونږ مدام د امن لپاره کار کوو. دا یو ډیره ښه موقع ده چې د پاکستان او نور دوست هیوادونو سره په ګډه او همکارۍ د امن لپاره کار وکړو. پاکستان د کال 2000 راهیسې هر 2 کال وروسته د امن په نوم د مشکونو تابع کوي. په بحر عرب کې پیل شوی د امن تمرین به د فروری تر 14 پورې روان وي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.